روسیې څنګه طالبان خوشاله کړل؟ د روسیې تازه ګام طالبان د تروریستي ډلو لپاره خپل نوملړ څخه وباسي. د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو له خپل جمهور رئیس ولادیمیر پوتین غوښتي طالبان د ترهګرو ډلو له لیسته وباسي. د دوشنبې په ورځ می 28 له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې مسکو به په دې اقدام سره د دې جوګه شي چې پریکړه وکړي آیا غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. زمیر کابلوف د روسیې له دولتي اژانس سره تاس سره په مرکه کې ویلي چې طالبان واک ته له رسیدو وروسته د رسمیت پیژندلو په لور ډیر مخته راغلي، خو لا ځینې خنډونه شته چې له حل وروسته به یې د روسیې مشرتابه یوه پریکړه وکړي. هغه په دې مورد نور جزئیات ورنه کړل. تر دې مخکې رویټرز اژانس هم راپور ورکړی و چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف طالبان د افغانستان واقعي ځواک بللی دی. رویټرز لیکلي لاروف دوشنبې دا هم ویلي چې ماسکو ممکن طالبان د هغو سازمانونو له لیسته لرې کړي چې د روسیې بندیزونه پرې لګېدلي دي. زمیر کابلوف هم تاس اژانس ته تایید کړی چې د روسیې بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو له ولسمشر پوتین غوښتي څو د ترهګرو ډلو له لیسته طالبان وباسي. د کابلوف په حواله زیاته شوې چې له طالبانو د دغه بندیز له لرې کولو پرته به دا لږ څه وختي وي چې د رسمیت پیژندنې خبره مطرح شي، خو په دې مورد کار روان دی او ټول ملاحظات د روسیې مشرتابه ته راپورته شوي د یوې پریکړې په تمه یو. کابلوف تر دې مخکې هم شاوخوا 2 اونۍ وړاندې ویلي و چې طالبان که څه هم زموږ لومړي درجه دوستان نه دي، خو د روسیې دښمنان هم نه دي. تاس اژانس د می په 14 د کابلوف په حواله دا هم ویلي و چې لا د مسکو او طالبانو ترمنځ مشخص سیاسي محدودیتونه موجود دي. روسیه له هغو هیوادونو ده چې په کابل کې سفارت پرانیستی دی او په مسکو کې د طالبانو استازي ډیپلوماټ منلی څو د افغانستان د سفارت چارې مخته یوسي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، خو لا هیڅ هیواد د بشري مسایلو عمدتاً د ښځو او نجونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو او د ترهګرو اړوندو اندېښنو په حاضر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.